بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. او په دې ویډیو کې به موږ د ټیکسټ ایریا خبره کوو، سلیکټ ټیګ خبره کوو او د دې علاوه یو بل ضروري ټیګ دی چې ویډیو ټیګ دی چې کله موږ ویډیو په خپل هغه باندې ډسپلی کوو هغه څنګه ډسپلی کوو. نو راځو خپل کوډ ته دا زما غوړ کوډ دی کوم چې ما فارم جوړ کړو، ټیک ده. او په دې فارم کې دنه زما سره دوه شیزونه پاتې دي چې هغه یو د ټیکسټ ایریا بل دی سلیکټ ټیګ څه ته وایي. لکه څنګه تاسو اکثر فارم په لیکو په هغه تاسو راشي چې خپل کنټری سلیکټ کړئ، نو په هغه کې تاسو خپل سلیکټ کولای شئ. د هغې لپاره ټیګ استعمالیږي سلیکټ ټیګ استعمالیږي او دا به اوپن شي او کلوز بشي. تاسو سره دا سلیکټ ټیګ به تاسو سره اوپن شي، کلوز بشي، دا به استعمال شي. او د دې علاوه په دې منځ کې یو بل ټیګ دی آپشن په نوم باندې، ټیک ده. او په دې کې ورته باید کنټري نیم لیکم، سپوز ورته مجي پاکستان، ټیک ده. نو دا زموږ سره پاکستان دی او دا لاندې پاکستان تاسو ته ښکاري، دا سلیکټ کېږي باقاعده، ټیک ده. دا چونکې بل لاین ته اړوم نو ټیک ده، دوه پیره بي آر مو ورکړلو. او دغه شانتې په دې کې زه دوه درې پیرې آپشنز نور ورکوم. آپشن ټیګ استعمالیږي د دې لپاره چې کم آیټمز په دې کې راځي، په سلیکټ کې کم آیټمز راځي، صحیح ده. نو لکه زه ته چې یو ایس اے، ټیک ده، نو دا تاسو کتلی شئ دا ځای کې یو ایس اے دی، ټیک ده. دغه شان زه په دې کې ډېر شی کولی شم. یو دی کینیډا ته زه اچوم، کینیډا، او بل کې ورته وایم چې دا دی زما سره انګلینډ، او په دې کې ورته وایم چې اسټرالیا، یو بل کې ورته انډیا ورته وایم، ټیک ده. نو تاسو کتلی شئ په دې ځای کې تاسو ته پاکستان، یو ایس اے، کینیډا، انګلینډ، اسټرالیا او انډیا تاسو ته ښکاري، ټیک ده. په دې کې یو بل شی دی د ډسیبل لپاره موږ استعمالو. چې کله موږ په دې کې ډسیبل ولیکو نو چې کوم آیټم ته ډسیبل کو هغه مطلب هغه بیا نه سلیکټ کېږي، هغه ډسیبل شلو، ټیک ده. دا استعمالیږي په کوم ځای کې؟ دا هله استعمالیږي چې کله زه یو آپشن په دې کې واخلم او په هغې کې ورته ووایم چې سلیکټ کنټري، ټیک ده، کنټري مو ته ووایي، ټیک ده. نو دا سلیکټ کنټري خو دا ځای کې اوس فعلا سلیکټ کېږي، خو زه وایم چې دا یو داسې ایز ا میسج غوندې ښکاره شي، نو د هغې لپاره موږ دا ولیکو ډسیبلډ. دا کو ډسیبلډ، نو دا ځای کې سلیکټ کنټري باقاعده تاسو کتلی شئ چې ډسیبل شلو. د دې نه علاوه په دې کې یو بل ټیګ دی چې کله هم موږ ډیټ سلیکټ کوو، نو ډیټ په څنګه سلیکټ کوو؟ د هغې لپاره چې کوم انپوټ ټیګ استعمالیږي نو هغې ته وایي ډیټ چې کله ورکړې نو دا ځای به تاسو ته باقاعده ډیټ به تاسو ته ښکاري، صحیح ده. تاسو په دې کې خپل ډیټ سلیکټ کولی شئ، ټیک ده. او د دې نه علاوه د ډیټ سره سره موږ خپل دوه درې ټیګز نور دي انپوټ، او په دې کې تاسو ښه باقاعده کتلی شئ. لکه زه ورته وایم چې دا ځای کې یو فایل خو الریډي ما کړی دی، ټیک ده. منت، که زه ورته منت ووایم نو یوازې به صرف او صرف تاسو سره منت به سلیکټ کېږي، نو تاسو باقاعده کتلی شئ، ټیک ده، صحیح ده. دغه شانتې د دې نه علاوه که فرض که زه ووایم چې زه په دې کې یو بل انپوټ ټیګ دی، هغې ته وایي دا ځای کې دی پاسورډ، ټیک ده. پاسورډ څه کار کوي؟ پاسورډ کې چې کله تاسو د ځای کې تاسو ویلیو انټر کوئ نو تاسو باقاعده پاسورډ انټر کولی شئ او هغه به تاسو ته ښکاري، نو ټیک ده. دا مې دغه کوم تاسو ته هغه پاسورډ ښکاره شو اوس، ټیک ده. نو دا موږ د پاسورډ لپاره استعمالوو. دا پاسورډ چونکې ډېر ضروري ټیګ دی، صحیح ده. دا زیاتر چې کله د لاګ ان او د رجسټریشن فارم کې دا کېږي نو په هغې کې د پاسورډ دا فیلډ استعمالیږي، لکه څنګه چې بیا ان نیم، ایمیل، او په دې کې ورکې بیا د هغې نه بعد ورته وایي چې تاسو خپل پاسورډ کریټ کړئ. نو فی الحال زه چې کوم دی دا په دې ځای کې ورته ورکوم انپوټ ټایپ پاسورډ، انپوټ ټایپ پاسورډ او پلیس هولډر ورته ورکوم. دا ځای کې دا پاسورډ دی، دا پاسورډ دی، ټیک ده. او دا ځای کې ورته ټیک ده، دا به لاندې راکوز کړم او دا ځای کې ورته پلیس هولډر کې ورته ورکوم چې انټر یور پاسورډ، صحیح. نو تاسو دا ځای کې ښکاري پلیس هولډر تاسو ته ښکاري، ټیک ده. د دې نه مخکې یو بل لیبل ورته هم ورکوم چې په هغې کې ورته زه ورته د ځای کې ورته هم پاس ورته ورکوم او د ځای کې ورته وایم چې پاسورډ، ټیک ده. او د ځای کې په انپوټ آی ډي کې به ورته آی ډي به ورته هم ورکړم، پاس ورکړم، څنګه چې ما په زړه ویډیو کې ویلي ول چې کله دا تاسو په دې پاس باندې کلیک کړئ دا اټومیټیک به تاسو دا پاسورډ سلیکټ کېږي، ټیک ده. تاسو خپل پاسورډ دغه کولی شئ، ټیک ده. ښه، د دې نه علاوه په دې کې زما سره یو بل ټیګ دی، ټیکسټ ایریا ورته وایي، ټیک ده. ټیکسټ ایریا څه کار کوي؟ ټیکسټ ایریا داسې لکه چې کله یو غټ میسج لیکل غواړئ که نه، زه یو لیبل ورکوم یا ته زه په هیډینګ ورکوم H2 چې رایټ سمثینګ اباوټ یور سیلف، ټیک ده. دا ځای کې رایټ سمثینګ اباوټ یور سیلف رالو، ټیک ده. د دې نه بعد هغه ټیګ استعمالیږي ټیکسټ ایریا او دا مې انټر کړلو. نو دا تاسو کتلی شئ، تاسو ته باقاعده د ځای کې ټیکسټ ایریا به لیکي. تاسو چې څومره ټیکسټ لیکل غواړئ تاسو لیکلی شئ،
د اخر حد پورې لیکلی شي تاسو غټولی هم شئ کچولی هم شئ ټیک ده. په دې کې بیا کالم او روز استعمالیږي. لکه زه ورته وایم چې کال چې شي زما سره تقریبا 40 نو که 40 شي نو دی به غټ شي زما سره دی به کالمز به دی سیوا شي او دغه شانتې روز ولم سیوا کولی شم. روز ورته وایم چې 20 دی به د لاندې نه غټ شي. صحیح ده. نو دا به داسې تاسو ته ښکاري ټیک ده. او د ځای کې ورته BR دی به لاندې راکوشي اوس. صحیح ده. دا یو څو ټیګز ول زما سره په فارم کې چې دا پاتې ول ټیک ده. نو ډیټ موږ داسې سلیکټ کوو او د دې کې منت سلیکټ کوو. د دې علاوه ټایم هم موږ صرف یوازې ټایم هم سلیکټ کولی شو. هغه څنګه سلیکټ کولی شو د هغې دپاره هم استعمالیږي. د هغې ټایپ دی ټایم. صحیح ده. څه دی ټایم. لکه انپوټ او د دې کې ورته ووایم چې ټایم. چې کله مو ته ټایم ووایي نو په دې ځای کې تاسو صرف او صرف ټایم سلیکټ کولی شئ. تاسو باقاعده کتلی شئ. صحیح ده. ښه دا خو شو زما سره د فارم خبره شوله. صحیح ده. زه داسې چل کوم چې یو بل فایل جوړوم او په هغې فایل کې ورته زه ورته وایم چې myfile.html. صحیح ده. او په myfile.html ورته وي او دا بوایلر پلیټ کوډ مو ولیکلو او دا کې صحیح ده. او راځم د دې کې باډي ده او په دې کې وجود دا myfile.html څنګه کولی شم د دې کې څنګه چې تاسو ته form.html ښکاري. زه ورته وایم چې myfile.html تاسو ته myfile.html به ښکاري. زه ورته وایم چې دا دی زما سره myfile سیو او دا تاسو کتلی شئ myfile. صحیح ده. ښه زه وایم چې په دې کې زه ویډیو ډسپلی کوم. ویډیو به څنګه ډسپلی کوم داسې کې زما سره ویډیو ټیګ استعمالیږي. هغه ویډیو په نوم باندې دی ویډیو او دا به اوپن شي کلوز به شي ټیک ده ویډیو او دا به سیو کې دلته کې چینجز نه ښکاري. ولې نه ښکاري ځکه چې په دې کې زما سره یو اټریبیوټ دی سورس په نوم باندې. سورس په نوم باندې اټریبیوټ دی. په دې کې به د خپل یوټیوب هغه پات به ورکوو ټیک ده. بس فلحال زما سره دا یو ویډیو پرته ده myvideo.mp4 په نوم باندې او دا myvideo.mp4 زه په دې کې دا پات ورکوم. تاسو بیا کتلی شئ myvideo.mp4 او دا مې کړلو سیو. نو دا تاسو وګورئ دا هغه ویډیو ده. خو دا نه پلی کېږي. ولې نه پلی کېږي په دې کې ورته وایي کنټرولز ورکړو نو دی بیا پلی کېږي زموږ سره ټیک ده. دا کو زه پلی کړم نو دا خبره हाँ जी अस्सलाम वालेकुम څنګه په دې ویډیو کې په دې لپاره چې نو زه ویډ او هایټ برابرولی شم. دلته کې ورته وایم چې ویډ ورته ورکوم تقریبا 400 او هایټ ورته هم ورکوم 400. هم مې کړلو سیو. نو تاسو کتلی شئ اوس زه کولو کوم. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम څنګه ویډیو کې په ټیبل خبره کوم. ټیبل په دې کې زه یو بل شی کوم. د دې نه علاوه په دې کې یو بل ټیګ دی iframe ورته وایي. صحیح ده. iframe استعمالیږي سره بار استعمالیږي. زه ولیکم iframe ورکړم او د دې کې ورته ورکړم داسې ورته ورکړم او په دې کې ورته ورکړم iframe ورته ورکړو ټیک ده. او د دې کې ورته زه ورته وایم چې SRC او SRC کې ورته زه یو لینک راخلم د یو ویب سایټ لینک راخلم. دا مې راواغېستو دا مې کنټرول C کو او په دې ځای کې ورته پیسټ کوم ټیک ده. په دې ځای کې کې مو ته پیسټ کړلو او خپل آوټپوټ ته ښکارو. خپل آوټپوټ ته راځو. زموږ آوټپوټ دا دی. صحیح ده. ځینې ویب سایټ داسې چې هغه تاسو ته هغه کنیکټ کول نه غواړي. دلته کې لیکلی www.youtube.com refuse to connect ټیک ده. دا د څه د وجې نه دا ریفیوز کړی چې لکه زمونږ لکه د هیکینګ یا د دې غلط تریټس د وجې نه هغه بیا شیر کول نه غواړي. صحیح ده. زه د یو بل ویب سایټ لینک راخلم لکه ویکیپیډیا ورته که زه ووایم ویکیپیډیا ټیک ده. دا زما سره ویکیپیډیا ده ټیک ده. د دې لینک مې کاپي کړلو کنټرول C او راځم د دې کې خپل کوډ ده او دا زما کوډ دی او په دې کې ورته زه ورته دغه لینک پیسټ کوم. صحیح ده. دا لینک مو د پیسټ کړلو او دا مې کړلو کنټرول سیو سیو شروع ده زما سره ټیک ده. نو د تاسو کتلی شئ. صحیح ده. دا تاسو سره باقاعده هغه ټوله ویکیپیډیا چې دی که نه هغه تاسو ته په دې کې ښکاري. په دې کې تاسو سرچینګ هم کولی شئ. هر څه کولی شئ. تاسو د ټول خپل ویکیپیډیا تاسو په دې کې دننه راویستلی کلیک کولی شئ. تاسو سکرول کولی شئ. هر څه کولی شئ. ټیک ده. نو هرې ویب سایټ نه کېږي. ځینې نوې ویب سایټ په دې کې کېږي. ټیک ده. نو په دې ویډیو کې مونږ د ویډیو ټیک خبره وکړه. iframe ټیک خبره وکړه. د علاوه د سلیکټ او د ټیکسټ ایریا باره کې خبره وکړه. نو ملاوي په بل ویډیو کې په انلاین او د بلاګ باره کې خبره کوو. نو ډیره مننه زما ویډیو کتلو لپاره. السلام علیکم.